السلام علیکم زما د ټیک ټاک ملګرو امید لرو تاسو به ټول جوړ یې اختر ته څو ورځې پاتې دي یا درې یا څلور یا دوه ورځې پاتې دي که هر څومره ورځې پاتې اختر ته اختر را روان دی نږدې دی خو یو خبره ده اختر په شپه کې خیال کړي مړه خلک داسې کوي که نه او داسې چې ته نه دي شوي ښه چې اختر په شپه باندې څوک مړه شوي نه په دې ډزو کې د دغه د پیرنګ د لاسه داسې چې ته نه دي شوي ښه خامخا به ته په بل ورځ باندې اخبار کې به ووینې یا به چېرته په موبایل باندې راشي وایي هوایي فایرنګ باندې وي پلانې شهید شوی دی پلانې مړ شو که نه خیال لري بالکل نو لکه اصل کې دا اختر شپه خو لکه خوشحالۍ شپه ده که نه خوشحالۍ شپه خو ده خو ضروري دی چې پکې مونږ ډزې وکړو هوایي فایرنګ یعنې مطلب نه یې پکار چې وکړو نه هسې لکه که په دې ډزو باندې لکه څه خوشحالي لکه مطلب دا دی چې زیاتېږي که نه دا خو مونږ خوشحالي دغه غم کې نه زیاتېږي نه خو بس نقصاني ده پوه شولې که خوشحالي خلک منوی خو په نورو شیونو منویږي یعنې منع چې وکړو هوایي فایرنګ نه بالکل لکه ته ډز کوې که نه که ته دوره نه دوه درې درې ګړي ولې نه پخې خیال لري دوه درې درې ګړي پخې کا دا که خیال دې کړي خیال دې خپلوان راوله چې خوشحالي ته په کور کې جوړېږي افرین زیږدی یا خپلوانو که ځي څوک هر څه کوي داسې نه دي په کار ښه خبره نه ده خیال دې ته دې باره کې څه ووایه ته م ووایه تا ونه وي مونږ درې وړو خبرې کړې تاسو ونه وي نو بس تاسو وویل ما د ضرورت نشته نه خیر ده وایه دا خو بس یو ووایه خیر دې څه ووایه میسیج دی خلکو ته یې مونږ به خبره خپله غاړه خلاصه کړه ته م ووایه نو په کار نه دی چې منې که نه ریجې مې چې بنده کړلې منې که نه وکړه خبرې ده په کار نه چې خپلو 5 منټو ریجو پسې چې یاد شي ریجو پسې دې چې یاد شي څنګه کپو خیال دې ځه نه په کار نه چې 5 منټو خوشحالۍ لپاره بل چا لپاره ټول عمر خفګان دقه خبره ده او منه ان شاء الله ګوره مونږ چې د خلکو ته دا خبره مونږ وکړه که نه دې څه ماشومان نه دي چې مونږ دې ته لګیا یو زمونږ نه ښه هوښیار دي زمونږ نه ښه پوه دي دا زمونږ استادان دي خو اول مونږ پکاري چې ځان یاد کړو اول غلطي زمونږ ده بیا ورپسې د دې ده که ته اول دې ته ګوته ونیسې که نه بیا دې غوسه کېږي دې خفه کېږي پهله وایي ځان ته نیسي بیا غوته دې ته به ګوته نه نیسي ښه ځکه دې خو په رښتیا دې غلطي نه کېږي دا مکمل ښه خلک دې نه غلطي نه کېږي غلطي اول به ځان یادوي بیا دې خوشحالېږي دې ته پته چې لکه اول یې ځان یاد کړو دا خلک دی اول یې ځان یاد کړو خو لکه دې ته نه ګوري چې دا غلطي بس کړو اصل دې غلطۍ ته مونږ پکار چې توجه ټوله غلطۍ ته کړو چې دا غلطي ولې مونږ کوو خیال دې بالکل بله مو ورکړلی وی نه ښه منه مصرف پیکیج نشته دوره نه چاته یو چې په دې اختر کې مړه دی مړي کاره که دا خلک نه راتللی نه اول خو دې یا الله ته چې دی نو چېرې د اختر پر ورځ په یا الله د اختر په دې ورځ باندې چا کرم مړي مه کوه امین پوه شوې یا الله د چا کرم ونه کړي چې دا ټول خلک په خندا او په خوشحالۍ اختر تېر کړي خیال دې او زمانه الله دې ګوره په اخر کې ورته څه ویل پکار دي دغه ته بیا هم درته وایه یو بل میسیج ورکړه یو بل میسیج مونږ کې دا کم چې په دې زموږ په زړه کې دا نفرت کم پروت دی یو بل ته که نه که خیال دې کړي که نه یو کس مخکې روان دی که نه مونږ هغه ته ډېر زیات خیالي چې دې خپله ډېر زیات مخکې روان دی خیال دی ډېر زیات په ترقۍ روان دی لکه زه دا نه یم چېرې زه یا الله مال هم دغه شان په ترقي راکړي زه وایم یا الله دې ولې په ترقۍ دی لکه دې کوشش کوم چې دې ښکته شي او زه بره شم خو د دې د ښکته کېدو باندې ته ولې سوچ کوې پرېږده چې دې هم بره شي او ته هم بره شي خیال دې بل مونږ سړی هغه ته ګورو کامیابۍ ته خو شاته محنت ته یې نه ګورو چې د دې شاته څومره محنت پروت دی نر بچیا رجو دې یاد شي که نه خبر اورې تا ته وما اوس غوږ کې ده انسان دی که نه زمونږ به دې دغه کې دې دنیا کې به زمونږ څومره عمر به پاتې زمونږ ټوټل 13 کاله عمر خیال دې که چا ونه ویشتو نو لکه دوره درسو خیال دې نکاح 80 کاله عمر څو زموږ د نکاح 80 کاله خو چې چا ونه ویشته اوجم ماشاءالله الله دې ولې نور عمر کې برکت واچي خیال دې خو هسې نه اوس خو لکه مثال وایم که نه خو ستا نیکه ډېر پخوانی دی خیال دې نن سبا خو ډسپوزیبل ځواني شوې که نه خو لکه خیر لکه نن سبا نه دی نن سبا لکه دا وخت داسې دی که نه چې بیخي لکه نازک وخت دی نو د لږ عمر کې که نه دا 13 اویا که اتیا که نه که د 100 کالو هم چې ستا نیکه نو اخر به ځي خو لکه چې مونږ ته پته دی چې د مونږ د دنیا نه ځو که نه نو ولې مطلب نه خیر زیبا در څنګه خبره پوه شوې امیدونه به یې دلته پاتې خبره پوه شوې خو لکه امیدونه دې هم خدای پوره کړي ستا جایز امیدونه دې هم خدای پوره کړي هر څه ستا جایز کوم خواهشات دي که نه هغه دې خدای پوره کړي خو ستا د وجې خدای بل ته نقصان ونه رسوي خیال دې زمونږ د وجې خدای بل ته نقصان ونه رسوي ځکه د انسان زړه چې دی ازار که نه که ته هر څومره نیکۍ وکړي خو لکه هغه انسان کوم زړه چې دی ازار کړی دی که نه د دې به ځان تپوس کېږي وچه پنجه
خیال دی پرې چې یاد شي که نه نه که سلامونه قبول کړه. منه دا استادان دي دې ته خبرې کول چې دا خپل استادان